बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू द इंटरनेट दोयमी वीडियो था। په تیر کلاس کې مونږ د انټرنیټ تعریف وکړو او براوزر هم تاسو ته تعریف کو او موزیلا فایرفاکس د ډاونلوډ کولو او د انسټال هغه طریقه می تاسو ته وښوده. نن راځو موزیلا فایرفاکس کې سنور کار کوو. ګوري دا موزیلا فایرفاکس چې کله انسټال شي نو په ټاسک بار مونږ سره راشي او په ډیسکټاپ یې شارټکټ هم راشي. که ډیسکټاپ باندې شارټکټ وي نو ډبل کلیک سره یعنی لیفت کلیک به دوه واره وهي دا به خلاصيږي درته. او که چېرته په ټاسک بار باندې پین شوی وي نو صرف یو لیفت کلیک سره دا اوپن کیږي. ور لیفت کلیک مو فایرفاکس دا وینډو ما سره کولاو شي. دغه ایریا ته ویل شي ایډرس بار. دغه ساحه څه لیکي سرچ اور انټر ایډرس دې ته ویل شي ایډرس بار. دلته به تاسو د ویب سایټ ادرس ورکوي. کم ویب سایټ چې تاسو غواړئ چې هغه اوپن کړئ یا خلاص کړئ د هغه ادرس به تاسو دلته ورکوي. دغه ادرس چې موږ په دې ادرس بار کې ورکوو دا دوه قسمه ورکوو. یو د موږ سره فول ادرس او بل د موږ سره صرف د ویب سایټ نوم. فول ادرس دې ته وایي چې په www facebook.com دې ته ویلی شي فول ادرس چې په درې وارې ډبلیو باندې شروع شي د ویب سایټ نوم شي او اخر کې موږ سره څه شي .com راشي. دې ته ویلی شي فول ادرس. کله چې تاسو په دې ادرس بار کې فول ادرس ورکو نو تاسو به دغه بټن باندې کلیک کړئ. دا ښکاري دغه شي یا په دې باندې کلیک کوئ یا څه وایي انټر بټن وایي. صرف انټر وهم کوو دا ویب سایټ ماته خلاصېږي. ویب سایټ مو سره اوپن شو. یو خدا طریقه شو مو سره. بل تاسو کولای شئ چې صرف د ویب سایټ نوم ولیکئ. مثال ما ولیکل ګوګل، صرف ګوګل مې ولیکل. دا صرف د ویب سایټ نوم دی مو سره www.com مې نه دی لیکلی. نو په دې حالت کې به تاسو کنټرول بټن نیسئ او انټر به وهئ. کنټرول انټر ګوره سر کې ورسره www راغی او اخر کې ورسره څه راځي .com خپل راځي. نو په ادرس بار کې موږ ادرس دوه قسمه ورکوو. یو فول ادرس دی او بل موږ سره صرف د ویب سایټ نوم. چې فول ادرس هم ورکو نو تاسو به صرف انټر وهئ او که چېرته هم د ویب سایټ نوم ولیکو نو بیا به تاسو کنټرول انټر وهئ. مثال ما سره یو بل ادرس دی دلته فایل هیپ اوپن او باندې دا د ویب سایټ نوم دی. صرف د ویب سایټ نوم ولیکو. کنټرول نیسم انټر وهم ګوره سر کې www اخره کې .com خپل راغی. ګوره ویب سایټ خلاص شو. نو په ادرس بار کې مونږه ایډرس دوه قسمه ورکړو. په دې پوه شوي؟ ښه راځو تاسو کولی شئ چې په یو براوزر کې د یو نه زیات وینډو څه کوئ تاسو اوپن کړئ. مثال اوس خو دې کې ما دغه ویب سایټ خلاص کړی دی. فیسبوک ما سره خلاص دی. که زه غواړم چې یو بل ویب سایټ خلاص کړم که دې ادرس بار کې زه دغه بل ویب سایټ ادرس ورکوم مثال download.com نو ګوره هغه فیسبوک له منځه ځي ما سره. دا فیسبوک چې کوم ویب سایټ ما خلاص کړی دی دا له منځه لاړ شي د دې پر ځای باندې هغه بل ویب سایټ ما سره اوپن شي. زه وایم نه دا ویب سایټ دی ما سره او زه غواړم چې یو بل ویب سایټ خلاص کړم. نو دې لپاره به تاسو د پلس بټن باندې کلیک کړئ. کنټرول ټي شارټکټ دی ګوره لیکلی دی خاص بس په دې کلیک بل ټیب به درته راشي. دلته ټیبونه وي ښه یو ټیب کې دا کولاو شو په بل ټیب کلیک کوم دلته یو بل ادرس ورکوم مثال ګوګل شو. ګوګل ویب سایټ مو سره خلاص شو. لازم په دې پلس بټن کلیک کوم یا کنټرول ټي دادل وهم بل ټیب مو سره راغی. دلته یو بل ویب سایټ نوم ورکوم مثال یوټیوب یاهو کنټرول انټر ګوره یاهو ویب سایټ به خلاص شي. لازم د دې پلس بټن باندې کلیک کوم
دلته ورکوم جیمیل به ما ته کولاو شي لازم دی باندې کلیک کوم دلته ورکوم اسکایپ کنټرول انټر نګوري په یو وینډو د فایرفاکس کې مونږه سو ویب سټ خلاص کو 1 2 3 4 5 او دا سي نورم تاسو کولای شئ چې اوپن کړئ اوس چې د هر یو ته صرف په دې ټیب کلیک کوم زه غواړم جیمیل ته راشم په دې کلیک کوم درازم یاهو ته سم دی باندې کلیک کوم غواړم چې ګوګل ته لاړ شم په دې کلیک کوم غواړم چې www.com ته لاړ شم په دې باندې کلیک کوم اوس تاسو ګورئ ما سره د فایرفاکس یو وینډو ده کنه یو وینډو اوپن شوی ده زه غواړم دغه ګوګل ما سره په یو نوې وینډو کې خلاص شي دې وینډو نه را خارج شي نو په دې ټیب باندې بل لیفت کلیک وکړه راکښ کړه داسې ښکاري ګوره هغه کسي پرې دی ګوره ګوګل دلته شته په یو نوې وینډو کې موږ سره اوپن شو بیرته واپس غواړي چې دغه ګوګل هم په هغه وینډو کې ته ځای په ځای کې دا دویمه وینډو دې ختم شي نو تاسو راشي په دې ټیب دا ټیب سره دلته به تاسو موس ویسي لیفت کلیک پوکې ورکښ کړه داسې څنګه چې ورکښ ګوره هغه غشي ښکاري کنه ښکاري تور غونې غشي کوم ځای کې غواړي دې ځای کې غواړم بس پرې دی ډراپ یې بله وینډو څه شو ختمه شو ګوګل بیرته واپس په دې د فایرفاکس په دې وینډو کې راغی تاسو کولی شئ چې دغه ټیبونه یو ځای نه بل ځای ته موف کړئ زه غواړم چې دغه جیمیل دې ما سره یا دغه ګوګل دې ما سره ټولو سر ته راشي راکښ کړه داسې لیفټ کلیک پې وکړه راکښ کړه دی پرېږده راغی سر ته کنه زه غواړم دغه download.com چې دی موږ سره دا د ټولو اخر ته لاړ شي لیفټ کلیک پې وکړه راکښ کړه داسې ډریګ یې کول دی ډراپ درز راغی صحیح نو تاسو کولی شئ چې یو ټایپ د بل ځای نه بل یو ځای نه بل ځای ته څه کوئ انتقال کړئ